د HTML5 دویم ویډیو ته تاسو موږ سره په خیر راغلی. په دې ویډیو کې به موږ نن درې ټاپیکونه زده کوو. اول چې کوم مین ټیکس دی د HTML کوم سینټیکس چې ورته وایو او مین کوم ټیکس چې هغه باید موږ هر HTML صفحه کې استعمال کو، هر کوډ کې استعمال کو. دې نه علاوه چې کوم هیډینګز دي د HTML هغه به نن زده کوو. پیراګراف به زده کوو چې دا څنګه لیکلی شو، څنګه زده کولی شو، څنګه کارولی شو. اول چې د کوم ټیکسټ ایډیټر کې موږ کار کوو د ته سبلایم ټیکسټ ایډیټر وایي. دا ځان سره ډاونلوډ کړئ تاسو چې په دې کې به مونږ دا ټول کورس کې هر څه زده کوو، هر څه په دې ټیکسټ ایډیټر کې لیکو، په دې کې به مونږ رن کوو. دا ځان سره تاسو ډاونلوډ وساتئ، داسې لیکلی کېږي، ګوګل کې ورکړئ، فری ډاونلوډېږي. اوس به اول راشو موږ به دا ځانون سره ثبت کړو، دا کوم فایل چې دی اول به دا ځان سره ثبتوو، بیا هغې نه بعد HTML کوډ پکې لیکو. موږ به دلته راشو سیو به یې کړو. چې کله سیو کوو زه خو به په ډیسکټاپ کې سیو کومه، ډیسکټاپ به پیدا کو. ډیسکټاپ دا دی، دې ته به یو نوم ورکو، انډیکس به وله ورکو .html. اوس مهم دلته څه شی دی چې د .html چې کوم شی دی دغه ضروري دی چې دغه به تاسو ایکسټنشن ورته وایي چې دا به تاسو هر یو HTML کوډ سره لیکئ. دې نه علاوه د HTML کوډ نه رن کېږي چې دا مو نه وي لیکل، هغه د HTML کوډ نه دی. دا رن کړئ ځان سره چې هغې نه بعد دې سره ثبت شي چې بیا یې رن کوئ، هغه به د HTML په براوزر کې تاسو ته خلاصیږي. ښه موږ HTML ثبت کړلو. اوس اول به راځو د HTML مین ټیکسټ ته. دې ته ټیګ هم نشو ویلی، دې ته ډاک ټایپ ډیکلیریشن وایو. ډاک ټایپ HTML دا به مونږ لیکو. ښه دا مونږ څه شي دپاره لیکو؟ دا مونږ دې دپاره لیکو چې کله مونږ هغه استعمالوو HTML دا براوزر ته مونږ وایو چې دا د HTML کم ورژن دی. چې ډاک ټایپ HTML مو ولیکلو، دا براوزر پوهېږي چې دا د HTML 5م ورژن دی، او هر براوزر بیا هغه په صحیح طریقې سره رن کوي، هغه کې کوم غلطي کوم اشتباه بیا نه راځي، کوم براوزر مشکل ورسره بیا نه لري. دې نه بعد به مونږ د HTML کوم مین ټیک چې دی هغه به مونږ لیکو، چې مونږ یې په هر یو کوډ کې باید ولیکو. د دې اول به خلاصولو کې ما درته وویل چې کلوزینګ ټیګ وي او یو اوپنینګ ټیګ وي. دا اوپنینګ ټیګ شو، دې نه بعد به موږ کلوزینګ ټیګ ولیکو. HTML چې کوم کوډ دی دغه باید موږ په هر یو هغه کې ولیکو کوډ کې چې د دې دننه هر څه راځي هغه HTML دی. دې نه دننه موږ باډي یا پیراګراف یا څه شی چې راولو هغه به بیا موږ په براوزر کې موږ ته مخته راځي. ښه اوس HTML کوډ ټیګ چې کوم دی هغه خو موږ خامخا لیکو، دا خو به تاسو هېڅکله نه هېروئ. د دې دننه منځ کې چې هر څه راځي هغه به موږ ته مهم وي. دې نه علاوه د هیډ ټیګ دی چې موږ د دې به کلوزینګ ټیګ هم ولیکو. هیډ ټیګ څه ته وایي؟ دا د HTML د کوم ډاکومنټ کوم پیج چې دی د دې باره کې معلومات په دې کې موږ وراچوو چې دا په اصل کې د HTML په مین ویب پیج کې نه راځي، چې د کوم ځای کې شو کېږي، کوم ځای کې په مخته راځي، هغه به زه تاسو ته وایم. دې نه علاوه د HTML ټایټل ټیګ دی. ټایټل به کلوزینګ ټیګ هم ولیکو. کلوزینګ ټیګ داسې لیکلی کېږي، همیشه دا ذهن کې وساتئ چې اوپنینګ ټیګ او بیا کلوزینګ ټیګ. ښه ټایټل اوس څه دپاره دی؟ دا چې کله په براوزر کې هغه داسې یو شی چې ټیب خلاص شي، هغه ټیب کې چې کوم معلومات راځي د براوزر هغې ته موږ ټایټل وایو، او دلته چې هر څه ورکو دا به هلته براوزر کې موږ ته شو کېږي. اوس دلته به زه ورکړم پیج ټایټل. دا به موږ ته په مین پیج باندې چې کوم دا ایریا ده دلته به نه راځي، دا به موږ ته بالکل دلته راځي، د ټیپ باندې به شو کېږي. لکه دلته انډیکس HTML لیکلی، دلته اوس پیج ټایټل راځي، د ویب سایټ چې کوم نوم هغه به موږ ورکوو. ښه اوس د هیډ ټیګ نه به موږ لاندې راشو. دلته به اوس مهم ټیګ چې کوم دی چې دې کې هر څه معلومات موږ لیکو، هغه د براوزر په باډي کې چې کوم لیکلی کېږي هغه په براوزر په دې ایریا کې په دې پیج کې شو کېږي. د باډي ټیګ چې کوم دی دې کې به هر څه دننه نور معلومات چې کوم موږ مخته راولو هغه به لیکو. د باډي ټیګ مو ولیکلو، دا به اوس لاندې راشو. چې لاندې مو راوستو د باډي ټیګ دې منځ کې به اوس موږ خپل معلومات چې هر څه HTML کوډ لیکو، کم معلومات لیکو، کم د پیج باره کې یا عکس یا ویډیو ورک هغه به موږ دلته ورکوو. ښه اوس دا مین ټیکسټ چې کوم دی دا خلاص شول. اوس موږ راځو د HTML هیډینګز ته. چې HTML هیډینګ یو عنوان یا سرلیک چې ورته وایي پښتو کې، هیډینګ چې موږ په انګلیش کې ورته وایو، د هغې ټیګ ته راځو. د دې به کلوزینګ او اوپنینګ ټیګ ولیکو. دا مو کلوزینګ اوپنینګ ټیګ ولیکلو، او
دې باره کې به زه تاسو دا معلومات درکوم چې موږ څومره کم ته هیډینګ لرو په HTML کې. موږ شپږ هیډینګونه لرو H1 H2 H3 H4 H5 H6. ښه دې څه معنی شو؟ د شپږ هیډینګونه موږ ولې لرو؟ دا هلته په براوزر کې د دې سایز غټیږي او وړوکی کیږي. H1 چې کم دی سایز به یې غټ وي، H2 به بیا لږ هغې نه ورکوټې وي، H3 به بیا لږ هغې نه ورکوټې همداسې به راځي H6 پورې چې هغه به اخري پورې وي. دې ته اوس موږ نوم ورکوو H1. دلته اوس ورکو چې this is H1 this is heading 1 this is heading 1. لاندې بیا راځو لیکو مونږه H2 دپاره اوس د بندولو ټیک دی دا به ولیکو دلته به ولیکو چې this is heading 2. دا به ځان سره کاپي کو چې لاندې بیا کاپي پیسټ وکړو. ښه دا خو H2 شو. دلته به بیا اوس H3 مونږ لیکو او دا به زه تاسو ته بیا رن کوم تاسو ته بلته معلومات وشي چې دا مونږ ولې درې مختلف لیکو. دا به 3 کو. اوس دلته چې کوم دی H4 دی H4 شو. دلته چې کوم دی بیا H5 راځي H5. د دې سبلایم ټیکس خوبي هم دا ده ښایست هم دا دی د هر یو ټیک تاسو ته رنګ ورکوي تاسو ته اسانۍ وي د زده کولو دپاره ځکه ما تاسو ته دغه وویل چې دا ځان سره زده کوئ ډاونلوډ کړئ. H6 دی بیا اخري ټیک هم دا دی H6. دلته خالي ځایونه پکې ختم کو. د څه مشکل نه لري که خالي ځای هم راشي پروا نه لري خو زه تاسو ته ښایست لپاره ورکوم چې هلته تاسو ته لږ ښه معلوم شي. HTML5 HTML heading چې کوم دی 6 heading 6 heading 5 heading 4 3 2 1. ښه دا خو د ټیکس شول د HTML چې کوم دی headings ټیکس چې کوم دی دا وشول. اوس به دا مونږه کنټرول پلس اس کو چې دا ثبت شي. دا مو ثبت کو کنټرول پلس اس سره چې دا معلومات دوباره پکې ثبت یو ځل خو مونږ دا ثبت کړو خو نوي معلومات پکې نه و ثبت چې کنټرول اس سره تاسو ثبت کړئ. اوس راځو دا مونږ ګورو چې دا براوزر کې څنګه کار کوي. په براوزر کې مونږ یې څنګه خلاصولی شو. دا د انډیکس پیجه دا خلاص شو دغه د انډیکس. اوس دا وګورئ مونږ هلته چې ثبت کړو هغه دا راغلی ښه. this is heading 1 this is heading 2 3 4 5 6. تاسو کتلی شئ دلته د heading 1 چې کوم دی هغه غټ دی بیا heading 2 دی بیا heading 3 دی بیا 4 دی بیا 5 بیا 6 دی. ښه هغه دلته چې مونږ تاسو ته وویل چې د پیج ټایټل چې کله مونږ ورکوو د پیج ټایټل دا کوم ځای کې راځي د هیډ معلومات چې کوم دا په کوم ځای کې راځي دا به زه اوس تاسو ته وښیم. د پیج ټایټل تاسو کتلی شئ دلته دغه پیج ټایټل دی. دلته هر معلومات چې په ټایټل ټیک کې تاسو ورکوئ هغه به دلته راځي مونږ ته او د هیډ معلومات به دې ایریا کې نه راځي په دې ځای کې به نه راځي هغه دې ځای پورې مربوط نه دي هغه دلته پورې مربوط دي او یا نور چې کوم ډاکومنټس دي مخکې راځو هغه به تاسو زده کوم چې مخکې څه پکې اچولی شو او د باډي کې چې کوم اچو هغه به دلته راځي. دا زمونږ مین کار دلته دې سره دی دلته موږ خپل معلومات ورکوو. ښه دا خو وشولو د هیډینګ دپاره. اوس یې موږ لیکو د HTML پیراګراف ټیک چې ورته وایي پی ټیک دا لیکلی کېږي پی سره هیډینګ H سره لیکلی کېږي دا پی سره لیکلی کېږي. د پیراګراف ټیک کې اوس مونږه څه شی اچوو. د پیراګراف ټیک بیا عام معلومات یو عنوان سرلیک دی چې ورکړو فار ایگزامپل چې افغان روبوټیک ټیم مونږ ورکړو هغې نه علاوه لاندې بیا مونږ څه شی ورکوو. ښه مونږ به دا ټول اوس ختم کو دلته به یو پرېږدو چې هغه به H1 شي. H1 به پرېږدو دلته مونږ ورکړو تاسو ته لږه معلومات وښیم څنګه لیکلی کېږي. دې ته مونږ HTML ورکړو چې HTML یو سرلیک مو ورکړو لاندې د HTML باره کې به معلومات اوس په پیراګراف کې ورکوو. یو عنوان کې همیشه مو چې کتاب کتلی اول یو عنوان لیکلی شي بیا لاندې معلومات په وړو لیکلو کې لیکلی شي ساده لیکلو کې هغه به دلته ورکوو. د هیډینګ چې کوم دی H والا هغه لیکل همیشه په بولډ کې راځي غټو لیکلو کې راځي. ښه HTML
stands for hypertext markup language. We use it to design structure of a web page دا مونږ اوس پیراګراف ولیکلو د کې نور معلومات هم تاسو لیکلی شئ. مونږ به همدا کاپي کړو چې هغه تاسو ته لږ زه غټ ولیکمه. کنټرول پلس سی به کړمه، همدا به ولیکو چې نور دومره وخت نه وي چې بار بار مونږ معلومات ولیکو. دا مو ولیکلو، دا شو. دلته کنټرول پلس اس به کوو مونږه. چې کنټرول پلس اس به کله کو بیا خپل براوزر ته لاړ شو، ګوګل کروم. دا اوس هغه معلومات دلته لا نه دی راغلی، دا چې کله ریفریش کړي دلته دا راغلل. ودې که ته لا نور وران شول، هغه یو H1 پاتې شو او لاندې کوم معلومات دي دغه راغلل. دا د پیراګراف معلومات دي، پیراګراف ټیک چې کوم دغه وګورئ. دا په ساده لیکلو کې، دا په غټو لیکلو کې دي هیډینګ والا. نو دا د پیراګراف ټیک معلومات دي چې دا دلته بیا راځي یو څه شي عنوان سرلیک کول ورکوي او بیا لاندې په پیراګراف کې تاسو نور معلومات ورکوئ. ښه دا خو نن دپاره موږ سره وشول د HTML مین ټیکس ویډیو هیډینګ او پیراګراف. پر روانه ویډیو کې به زه تاسو ته نور عنوانونه، نور ټاپکونه زده کوم، هغه به تاسو ته ایکسپلین کوم. د نور ویډیوګانو دپاره د افغان روبوټیک ټیم آفیشیل کوم یوټیوب چینل چې کوم دی افغان روبوټیک ټیم په نوم، هغه ځان سره سبسکرایب کړئ چې نور معلومات تاسو ته خپله مخې ته درځي او تاسو د خبر اوسئ.